د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې کابل کې د پاکستان د سفیر د احضار په اړه زموږ غبرګون لپاره لا وخت پاتې دی. سلامونه ستړي مشه، وخت مو بخیر. په موکلی د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د لومړي وزیر مرستیال اسحاق ډار وایي پر خوست او ننګرهار د بریدونو په تړاو د اسلامي امارت اعتراضي لیک ترلاسه کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار پرته له دې چې د دغو بریدونو په تړاو جزئیات ورکړي زیاته کړې ده چې پر دغه لیک باید بیا کتنه وشي او اوس د نظر څرګندولو وخت نه دی. دغه لیک د اسلامي امارت له لوري په کابل کې د پاکستان سفیر ته ورکړل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وویل زه تازه راغلی یم، دا ډول مسایل مخې ته راځي چې لیک ورکول کیږي او سفیر احضار کیږي. مونږ هم څو ځلې د هغوی سفیر احضار کړی دی. دا ورځنۍ مسله ده او زه په کابل کې د سفیر په احضار کولو خبر یم، خو دا موضوع باید وڅېړل شي او وضاحت ته اړتیا لري. اوس د وخت نه دی چې په دې اړه څه ووایو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي اسلام آباد له کابل غوښتي دي چې تحریک طالبان پاکستان TTP لا فرضي کرښې لرې کړي او یا یې هم اسلام آباد ته وسپاري. اسحاق ډار زیاتوي چې اسلامي امارت دغه غوښتنه نه ده رد کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په دې اړه وویل زموږ غوښتنه یوازې یوه وه، یا TTP کنټرول کړئ چې زموږ پر ضد له افغانستان نه بریدونه نه کوي، یا یې له سرحدونو لرې کړئ، مثلا شمال ته یې ولیږئ او یا یې هم موږ ته وسپارئ. هغوی زموږ غوښتنې ته منفي ځواب نه دی ورکړی. هغوی نه دی ویلي چې نه یې کوي، بلکې ویلي دي چې دا موضوع پیچلې ده. د سیاسي چارو شنونکي جنت فهیم چکاري په دې اړه وویل ښه به وي چې اسلامي امارت او پاکستان دغه مسله د خبرو له لارې حل کړي او پاکستان هم باید په کور دننه د خپلو امنیتي ستونزو لپاره حل لارې ومومي. پاکستان د تېرې چهارشنبې پر ورځ په ننګرهار او خوست ولایتونو کې هوایي بریدونه وکړل چې د 3 ماشومانو په ګډون 14 تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر د دغو بریدونو په غبرګون کې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ.